اوه دا خو د مونځ وخت شو، ما خو پرچم نه دی یاده کړی او ناوخت هم دی. داسې کار به وکړم مونځ به زر وکړم یو پرچه یاده کړم. یاسینه تا پرچه یاده کړه؟ لمړی زما خام یادوم. څه وې پوه نه شوم. لمړی زما خام یادوم. منډه دا څه ګټې وړې ویلې لږ سلو خبرې کوه که نه، زه خو ستا په خبره نه پوهېږم. ولې دا ما چې اوس زر خبرې کولې دا در باندې بدې ولګېدې. خود را باندې بدې ولګېدې، دومره سپیډ کې لګېدې وې. نه نو په تا باندې دا خبرې دومره بدې ولګېدې. نو تاسو وایي دا و چې تا کوم ځای د لمونځ وکړو دا په الله پاک باندې ښه لګېدلي. ګوره مونځ د الله ته نږدې کېدو مونږ سره یو ښایسته ذریعه ده. نو مونږ له پکار ده چې مونږ مونځ ښه په کلاره او د زړه نه وکړو. یاسینه څه خبره دې وکړه، ښه تا خو ما سترګې خلاصې کړې، او زه به انشاءالله نن نه پس ښه په کلاره او ښه په طریقه مونځ کوم.